نن ورځې تازه او مهم خبر حامد کرزی د هیواد د پرمختګ لپاره باید نړیوال افغان ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو راځئ جزئیات سره ویډیو کې ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. پخواني ولسمشر حامد کرزي د ښوونکي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام کې د هغوی د زیار او زحمتونو یادونه کړې او لیکلي دي زموږ ښوونکو د پریمانه ستونزو او محدودو امکاناتو باوجود د هیواد د دوی او پرمختګ لپاره تل د هیواد د اولادونو د روزنې چارې مخته وړي دي. ښاغلي کرزي لیکلي د دې ورځې په مناسبت باید ټول تر خپلې وسې له ښوونکو په ځانګړي ډول ښځینه ښوونکو سره مرسته او همکاري وکړو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو له وجې په کور کې نول شوي دي او په لیوالتیا بیرته د خپلو دندو ترسره کولو ته چمتو دي. حامد کرزي د دې ورځې په مناسبت یو ځل بیا طالبانو څخه غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ د زده کړو بندې دروازې پرانیزي ترڅو هیواد مو نورو ته له احتیاج څخه خلاص شي. دغه راز ښاغلي کرزي له نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتي چې په کور دننه افغان ځوانانو ته د درسي او تعلیمي امکاناتو برابرولو ترڅنګ د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي بورسونه هم ورته برابر کړي. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نور شمشه ویډیو که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې ښه وخت.